کابل کې یو خصوصي روغتون خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته روغتیایي خدمتونه په ځانګړو تخفیفونو سره وړاندې کوي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې او د MDC خصوصي روغتون د مسؤلینو ترمنځ په همدې تړاو یو هوکړلیک لاسلیک شو چې له مخې به یې د رسنیو کارکوونکو او خبریالانو ته او همدارنګه د هغوی کورنیو ته روغتیایي خدمتونه او درمل تر 80% تخفیف پورې وړاندې کیږي. تمام کارمندای رسانه‌ای افغانستان در هر بخش صوتی، تصویری، چاپی کار میکنن، میتونن از این امروز بعد از امروز میتونن که از این خدمات استفاده کنن. کار ما که از ساعت 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر است. دپارتمنت هایی که ما داریم نسایی ولادیست، ارتوپدیست، داخلی اطفال است، داخلی عمومی است، گوش و گلون است، فیزیوتراپیست، بخش دندان داریم، فارماسیست، لابرادور، اکسریست که ما 24 ساعت از ساعت 8 الی 4 بعد از ظهر در خدمت تمام خبرنگارا هستیم. هرگاه خدای نخواسته خبرنگارا و یا اعضای خانوادهشان دچار یا مریض میشن خدای نخواسته، اینا با ریسپشن ما مراجعه میکنن، همون کارت خبرنگاری هزار رسانه‌ای که داشته باشن او را نشان میدن و همون تخفیف و تسهیلاتی که برشون مد نظر گرفته اجرا میشه. تقریبا از 15 تا 70% دری نسبت به بازار آزاد تخفیف در نظر گرفته شده که 15% در عرضه ادویه است و تا 70% در عرضه فیس بخشای مختلف. این در برگیرنده تمام جامعه رسانه‌ای و خانواده هایشان هستند. د دغه روغتون مسؤلین وویل چې د رسنیو کارکوونکي او یا شمېر خبریالان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د هغوی د ملاتړ په موخه یې دغه پروګرام پیل کړ. تنها این خدماتی که ما ارائه میکنیم به صورت طویل مدت برشان ارائه بکنیم و دیگه چی خدمات در دیگه ولایت افغانستان در دیگه شفاخانه از اینمی خدمات گسترش بدیم. باز آغاز از طریق ایجاد از این همکاری خود با مرکز صحی MDC گفتیم شروع میکنیم و انشالله در این قسمت ما کوشش خواهیم کرد که گام به گام همراه خبرنگارای خود همکار باشیم، مخصوصا در قسمت خدمات صحی که در مرکز ما که سال 1999 تأسیس شده و از او وقت ما کوشش کردیم که به مردم افغانستان به صورت غیر انتفاعی خدمات برسانیم، مخصوصا در قسمت داخله شد و ارتوپدی شد و در قسمت داخلی اطفال شد و همین قسم 7-8 دپارتمنت دیگه که ما خدمات میرسانیم. ما خدمات انشالله به جامعه خبرنگار افغانستان میرسانیم. د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وویل موږ هڅه کوو چې د خبریالانو او د رسنیو د نورو کارکوونکو لپاره په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړو ترڅو د هغوی ستونزې هوارې شي. همیشه در صدد از این بودیم که فرصت‌هایی را فراهم بسازیم که در قسمت از مشکلاتی که خبرنگارا و جامعه رسانی افغانستان داره یک اندکی اگر راه حل را او داشته باشیم. از این شفاخانه MDC یا مرکز خدمات صحی MDC که دکتر صاحب حکیمی در موردش معلومات دادن، یک نهاد غیر انتفاعی است، متفاوت از اینکه ما با دیگر شفاخانه‌های خصوصی تفاهم‌نامه را امضا کردیم. اینجا هم از ماهیت مرکز صحی متفاوت است و هم تخفیف‌هایی را که برای ما در نظر گرفته شده این هم متفاوت و حتی بی سابقه است در تفاهم‌نامه‌ای که در گذشته ها صورت گرفته. د خبریالانو لپاره په روغتیایي خدمتونو کې د تخفیف رامنځته کېدلو هوکړلیکونه له دې مخکې هم د ځینو روغتونونو او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې ترمنځ لاسلیک شوي وو، خو خبریالان او د رسنیو کارکوونکي غواړي چې د هغوی اقتصادي ستونزو ته د اساسي حل لارې پیدا شي.